بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. د بلخ ولایت اطلاعات و فرهنګ ریاست د اکتید دفتر سره په همکارۍ ځوانانو ته د آزاد کار برابرولو تر نامه لاندې یو آنلاین ښوونیز سیمینار ترسره کو. د دې سیمینار موخه ځوانانو ته کاري زمینه برابرول دي. په پیل کې د بلخ ولایت اطلاعات و فرهنګ ریاست رئیس خپلو فعالیتونو او ادارې په لاسته راوړنو خبرې وکړې. ویې ویل چې اطلاعات و فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو معاینت د لارښوونې پر بنسټ د اکتید دفتر سره په همکارۍ 100 تنو ځوانانو ته په آنلاین بڼه یو ښوونیز سیمینار ترسره کړ تر څو له دې لارې ځوانانو ته کاري زمینه برابره شي. ژمن دی چې خپلو ځوانانو ته به د کار زمینه مساعده کوي، کار به ورته پیدا کوي او همدغسې هغه ځوانان چې اقتصاد یې کم دی دوی ته په پرې توګه یا بې له کوم پیسه څخه کار پیدا کوي، تعلیم ورته ورکوي او د مختلفو برخو په زده کړه کې ورته کوشش کوي. هم د اوس څو ورځې وړاندې زموږ 400 ځوانان له مختلفو کورسونو څخه انګلیسي، کمپیوټر او نورو حرفوي زده کړو څخه فارغ سول. د اطلاعات و کلتور رئیس ویل د ځوانانو ظرفیت جوړونې په برخه کې هڅه کوي او توانیدلی چې د یو شمېر نړیوالو او داخلي مرستندویه موسسو په همکارۍ د ځوانانو د پوهې د ودې په برخه کې ښوونیزې برنامې په لاره واچوي. همدارنګه د اطلاعات و فرهنګ رئیس زیاته کړه چې تیره یوه میاشت کې څه باندې 400 ځوانانو ته د کمپیوټر، انګلیسي ژبې او نورو برخو کې د زده کړو زمینه برابره کړي. له بلې خوا د اطلاعات و فرهنګ ریاست کې د ځوانانو امیر دارنګه ښوونیزې برنامې د ځوانانو لپاره مهمې وښودي. د یادونې وړ ده چې د اطلاعات و فرهنګ ریاست له دې وړاندې هم د یو شمېر خیره بنسټونو په مرسته په سلګونو ځوانانو ته د پوهې زمینه برابره کړي. د بلخ ولسوالۍ امنیه قمندانۍ مسؤلان وایي د خپلو دوامدار هڅو په پایله کې وتوانېدل چې په یاده ولسوالۍ کې د جرمونو کچه راټیټه کړي. دوی زیاتوي چې په دې وروستیو کې بېلابېلو جرمونو په تور لسګونه کسان نیولي، عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلي. د بلخ ولسوالۍ امنیه قمندانۍ د جنایي پیښو د کشف مرستیال وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي په دې ولسوالۍ کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه کړي. هغه زیاته کړه په دې وروستیو کې 20 بېلابېلو جنایي دوسیو ته رسېدنه کړي. نو شپږ دوسیې چې دي د لڅکوب په اساس مو چې کوم جرمونه کوم کسان نیولي دي نو هغه دوسیې مو چې دی مکمله تکمیله کړي دي او محکمې ته مو لیږلي دي. او 2 دوسیې چې دي هغه د قتل دوسیې دي چې دا د قتل پې شوي دي نو کوم مکمله دوسیې مو تکمیله کړي دي، تحقیقات ټول شوي دي، بیا بعد هغه محکمې ته لیږلي دي. او 3 دوسیې چې دي هغه خشونت فامیلي چې په سیاسرو باندې کوم ظلمونه شوي دي یا وهل شوي دي یا ټکول شوي دي نو هماغه ټولې دوسیې مو تکمیله کړي دي او لیږلي مو دي محکمې ته. همدارنګه د بلخ ولسوالۍ امنیه قمندانۍ د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلان وایي د خلکو سره په همکارۍ د کوکنارو کښت د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي او د مخدره توکو قاچاقبرانو په نیولو کې هم ښې لاسته راوړنې لري. ما در کشف هستیم، پشتش هستیم. انشالله اگر ما سر شکی شویم دفتر دستگیر میکنیم نمیبینیم. الحمدلله ما ندیدیم تا ولی رویدادی را ما ندیدیم. نه انشالله د صفر رساندیم. انشالله د ولایت بلخ د بسته افغانستان انشالله د صفر رساندیم. د بلخ ولسوالۍ مسؤلان ډاډ ورکوي چې د خلکو ټولنیزو او امنیتي ستونزو د حل لپاره لازم تدابیر لري. خواجه پارسا جومات په بلخ ولسوالۍ کې د تیموریانو د دورې یوازینی پاتې شوی یادګار دی. دغه جومات 500 کاله پخوانۍ لرغونې مخینه لري چې لا هم د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستی دی. لرغوني اثار او ځایونه چې د هغه وخت د خلکو د هویت ښودنه کوي په بلخ ولسوالۍ کې یو هم د خواجه پارسا جومات دی چې په شین جومات هم پیژندل کیږي. دغه جومات د خواجه محمد پارسا زوی چې د نقشبندیه طریقې لاروی او مخکښ و د هغه مرګ څخه وروسته د هغه وخت واکمن میر فرید ارغوان په امر په 860 هجري قمري کال کې د بلخ په چارباغ کې جوړ شو. تقریبا 18 سال پیش از ساختمان روضه شریف است که او بنا ساخته شده، یعنی قدامتش پیشینیش نسبت به روضه شریف 18 سال بیشتر است. این بنا یکی از بناهای خیلی زیبا هست و
بسیاری کسایی که از این دیدن کرده و به قسم باستانشناس‌های کشورهای دیگه هم از زیبایی‌های از این بنا تعریف کردن. دغه جومات د 8 او پیچلو ستنو په درلودلو سره په لومړي ځل په 1005 قمري کال کې جوړ شو، خو د تاریخ په اوږدو کې بیا تر اوسه پورې څو ځلې جوړ شوی. در تاریخ معاصر هم در سال 75 یک بار ترمیم شده که گنبدش در اثر جنگ‌ها آسیب دیده بود و به می قسم یک بارم در سالهای 80 از طرف وزارت محترم اوقاف یعنی به هزینه از او به زیر نظر اطلاعات فرهنگ ترمیم شد و بار آخر در سالهای 90 تا 93 بود که این ترمیم اساسی شد از طرف بنیاد فرهنگی آقاخان به زیر نظر ریاست اطلاعات فرهنگ. د جومات دیوالونه او ګنبده چې د تیموریانو د دورې د معمارۍ سبک ته ورګرځي، خو د وخت د جبر له امله یې پاسنۍ برخې ته زیان رسېدلی. خو په بلخ کې د اسلامي امارت مسؤلان وایي د رغونې لپاره به یې لاس په کار شي. ځینې تاریخي عابدات چې ترمیم ته اړتیا لري، په دې اړه موږ د ګڼ شمېر مؤسساتو او همدغسې د اطلاعات فرهنګ وزارت او ټول مربوطه اداراتو سره په اړیکه کې یو تر څو تاریخي عابدات مو لا ښه خوندي سي او همدغسې یو پلان هم تر لاس لاندې لرو تر څو ټولې تاریخي عابدې او تاریخي سیمې دا د یو پلان او پالیسۍ له مخې څخه وساتل سي. د یادونې وړ ده په بلخ ولایت کې اوس مهال 2 لرغوني آثار او ځایونه ثبت دي چې مشهوري د عیارانو څلی، خواجه او کاشا زیارت، بالا حصار، د جهاننما باغ او داسې نور شتون لري. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه، تر بیا مو الله عمل ښه وخت.